بي ریلیکس مو پوه شوې اب تاسو وګورئ چې زه سر دې ما له ټول مایند چینج کو زما هغه ټول ژوند یې بدل کو. د بده مرغه ورځ په ورځ داسې خلک راوځي چې د هغې د وجې زمونږ د پښتنو کم نوم چې دی هغه په خاورو کې خاوري کېږي. همدارنګې که تاسو دا وخت په سکرین باندې وګورئ او د سکرین د دې کتو وس که تاسو د مخکې سات کې ویډیو وکته په دې سر کې نو په دې کې چې تاسو څه ولیدو دا تاسو ته چې دا وخت په سکرین باندې څه ښکاري نو سړی حیران شي چې دې ته موږ ثواب وایو او که ګناه. لکه تیر شوي یو څو ورځو کې روژې نه پس چې کوم دی د اختر کې کوم غویمه چې دی روانه کړ وه هغه هم د سعودي عرب په خاوره کې. نو دلته که تاسو دا وګورئ او بیا دلته د کنزل رد بد ته وګورئ نو سړی حیران شي چې آیا دې ته اوس موږ په کومه ژبه کې یو څه ورته ووایو. دا وخت چې کوم دی کله چې دې نکاح وکړه د هغې نه پس چې خپل مخ ښکاره کړو دا نن سبا چې کوم حرکتونه کوي یعنې په لایو کې چې کوم دی هغه راشي او داسې قسمه نازیبه قسمه حرکت وکړي چې سړی حیران شي او وایي چې آیا دیو دا هغه خیر کار شروع کړی څه دي. بس الله تعالی دې په موږ پښتنو باندې رحم وکړي ځکه نن سبا په ټیک ټاک کې چې کم فساد کم رد بد کم حالات روان دي نو سړی چې کم دی حیران شي چې زموږ د پښتنو سره به هغه کېږي څه یعنې هغه پښتانه کم چې ډېر زیات عزتداره پاکداره خلک وو هغه نن سبا سوشل میډیا په شرمونو وشرمول. نو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاقات. الله حافظ.